تیره ویډیو کې مونږه د مانځه شرایط بیان کړي وو، هغه مونږ سره وو. شرایط هغه عمل وو چې نه ته به د مونځ نه مخکې تیاری کوئ، او په دې ویډیو کې به مونږ انشاءالله ارکان بیانو. ارکان چې کوم دی هغه عمل دی، یعنې مونځ کې دننه چې کوم هغه ته ارکان وایي، او دا مونږ سره شپږ دي. اول چې کوم دی مونږ سره تکبیر اوله، دته تکبیر تحریمه هم وایي، او دویم چې کوم دی مونږ سره قیام دی. قیام مطلب یعنی مونږ کې ودرېدل دي. او دریم چې کوم دی مونږ سره قرات دی، د قرآن کریم تلاوت کول دا فرض دي. او څلورم چې کوم دی مونږ سره رکوع ده. رکوع مطلب چې کوم ځای کې مونږ سبحان ربي العظیم 3 ځلې وایو، دا رکوع دی، دا فرض ده مونږ سره. او پنځم چې کوم دی مونږ سره سجده ده. سجده کې چې مونږ سبحان ربي الاعلى وایو، دې ته سجده وایي، دا هم فرض ده. او شپږم چې کوم دی اخیری قاعده، یعنی اخیری ناسته، لکه څنګه چې مونږ ماسپښین مونځ کې اول 4 رکعته فرض دی، یعنی هغه کې اول 2 چې کوم دی اوله قاعده مونږ سره واجباتو کې راځي، او دا کوم اخیری قاعده ده دا مونږ سره فرض ده. او سبا 2 رکعته فرض مونږ دی، هغه کې هغه اخیری قاعده ده مونږ ده. نو ان شاء الله الله دې مونږ ته په دې خبرو باندې او په دې اعمالو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ان شاء الله په نورې ویډیوګانو کې به مونږ ان شاء الله نور هم د اسلامي ویډیوګانو باره کې معلومات درکوو ان شاء الله. السلام علیکم. دعاګانو کې مې یاد ساتئ.